سلامونه عصمت علي اخون یم. نن د منګوري ښار د یو اهم مسلې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د موسمیاتي بدلون په اړه باندې به تاسو کتلی هم یې او تاسو به خبر هم یې. په هغې باندې اوږدې له نه ځو خو د دغې موسمیاتي بدلون وجوهات چې دي په هغې حواله باندې د منګوري ښار سره تړلې یوه اهم مسله ستاسو مخې ته وړاندې کومه. زموږ خلک ونې بوټي یادوي او نور بلا سیزونه یادوي، خو د موسمیاتي بدلون د ټولو نه لویه وجه چې ده هغه آبادي ده. په آبادۍ کې زیاتوالی دی او د هغې سره سره په ماحول ګنده کوونکي مختلف ګیسز دي، ګاډونه، خارجېدونکي ګیسونه او لوګي او دوړې د دغه چې ده د دې لویه وجه ده. منګوره ښار به تاسو ته پته یي کتونکو چې هغې باندې د ټریفک څومره زیات لوډ دی. بل د ټریفک د لوډ څخه حد مقرري د ګاډو د ښار دپاره که تاسو وګورئ غټ ښارونه یا زمونږ د پېښور ښار وګورئ، د مردان ښار وګورئ، بیا راشئ ایبټ آباد ته او د ایبټ آباد ښار وګورئ، نو هلته کې به تاسو ووینئ بلها انتظامي د هغې په حواله باندې چې کوم ډپارټمنټس دي یا محکمه جات دي هغوی کار کوي، خو له بده مرغه زموږ سره دلته کې په سوات کې داسې یو محکمه نشته، که هغه ټرانسپورټ محکمه ده، که هغه ویټس ډپارټمنټ دی، که هغه انتظامیه ده یا داسې نورې محکمې دي، نو هغې په دې حواله باندې تر اوسه پورې نه څه پلانینګ کړی دی او نه یې څه منصوبه بندي کړې ده. د رکشو یو بهیر دی، په زرګونو رکشې را روانې دي، کنټینري راځي هغه خالي کېږي، په سوات دننه باندې رکشې جوړېږي، په ښار کې ورکېږي، لارې زمونږ چې دي په هغې باندې وروره تاسو به وایئ چې موټرویز دي، په هغې باندې رکشې، موټرسایکلې، کوڅې چې دي هغه د رکشو نه محفوظ نه دي، سړکونه د رکشو نه محفوظ نه دي او دغه لاسه کې رکشه خو لا بیا هم ټیک د ځای یو سهولت دی، خو موږ ته زحمت په دې جوړ شوی دی چې د هغې نه کم لوګي روان دي او کم خطرناک ګیسونه هغه خارجوي، نو د هغې نه زموږ ټول ماحول چې دی هغه ګنده دی. یو طرف ته موسمیاتي بدلون وجه جوړیږي او بل طرف ته د ناروغو وجه جوړیږي. نو زما ریکویسټ دی انتظامیې ته، ممبران اسمبلیز ته او د هغې سره سره د دې متعلقه کم ادارې چې دي چې هغوی راوځي او په دې حواله باندې کار وکړي، د منګوري ښار دپاره پلان جوړ کړي، د رکشو دپاره یو لوی بهیر چې روان دی، هغه لوی بهیر رکشې چې دي هغه سټیپ وایز یعنې تقسیم کړي، څه د ورځې، څه د مازدیګرې او څه د شپې، نو په ښار باندې به لوډ هم کم شي، د ټریفک جیم هغه مسله چې دی هغه به هم هواره شي او ماحول چې دی هغه به هم نه ګنده کېږي. مننه، خوشحاله اوسئ.